بسم الله الرحمن الرحیم. د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد د ترویکا د غونډې کوربه وه. په دې غونډه کې چې د افغانستان په تړاو ترسره شو، امریکا، روسیې، چین او پاکستان پکې ګډون درلود چې د افغانستان په تړاو پکې مهم موضوعات تر بحث لاندې ونیول شول. د دې غونډې ترڅنګ د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر او ورسره یو لوړپوړی پلاوی هم پاکستان ته تللي ول. اوس پوښتنې دا دي چې دغه غونډه څومره مهمه وه، په افغانستان او اسلامي امارت به یې اغیز څه وي؟ پر نې خپرونه کې پر همدې موضوع تم کیږو. سلام، زه بلال مشلم او تاسو د شمشاد تلویزیون څخه د محراق خپرونه ګورئ. په خپرونه کې را سره د سکایپ له لارې له جرمني څخه عبدالشکور صبوري د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشاور او همدارنګه دلته په سټوډیو کې را سره سید قریب الله سادات سیاسي شنونکی په خپرونه کې میلمانه دي. سلام علیکم سادات صاحب، ستړي مسئ خپرونه ته په خیر راغلی. پیل هم له تاسو څخه کوو، ستاسو په اند د دغې غونډې موخه څه وه؟ د لوی بخښونکي خدای په نامه تاسو لیدونکو محترم صبوري صاحب ته او نور دوستانو چې د مونږ برنامه ګوري سلام وړاندې کوو. البته مهم په دې اوسني شرایط کې افغانستان یو نوې مرحله کې داخل سوی دی. دا مرحله مخکې له مخکې نه چې افغانستان په دې مرحله یا دولت بل دولت راسي، هغه جمهوریت نسکور سي او امارات راسي. ترویکا غونډه په ماسکو کې 2020 کې جوړ شوی و او هدف هم دا و چې افغانستان کې یو تحول راځي. نو دې تحول سره باید دوی مخکې له مخکې څنګه رابطه پیدا کړي، دا وضعیت که افغانستان کې خدای نخواسته جنگ سي، جنگ دوام پیدا کړي، نور کسان مداخله کوي. یعنې تاسو کله چې 2020 کې دا غونډه ترسره شوه، هغوی په دې باندې پوهېدل چې په افغانستان کې به تحول راځي؟ کاملا دقیق په همدې باندې پوهېده. هدف د ایجاد ترویکا د افغانستان د سولې دپاره و چې افغانستان کې د سولې دغه برنامه چې په قطر کې جاري و څنګه دوی مدیریت وکړي چې دا سوله نتیجه ورکړي. امریکا، چین او روسیه درې واړه په دې ترویکا کې داخل سو او پاکستان په دې برنامه کې ځان ضمیمه کړی دی، یعنی د یو رابطه په حیث چې هم په قطر کې دوی برنامه درلودو، هم روسان سره رابطه پیدا کړه، اطمینان ورکړه چې یعنی طالبان مونږ شرایط آماده کوو چې روسیه ته لاړ شي. هلته روسیه کې دوی 3 ځله یا 2 ځله جلسه ونیول او نور هغه ګاونډي ملکونه لکه ترکمنستان، ازبکستان د هغوی ته اطمینان ورکړ. نو د ترویکا ایجاد هدف هم دا و چې باید څنګه کولی شي که دلته نوی تحول راځي بعد د 20 کالو د امریکایانو یا د ناتو یرغل نه او دوی بیرته عقب نشیني کوي. دلته دوی فکر کول چې طالبان که نظام ونیسي دوی انتقامګیري کوي، یعنی ډیره بد جنگ شروع کیږي، وضعیت ډیره خرابیږي. افغانستان خلکو داسې په ډله ییز شاید افغانستان پرېږدي او لاړ شي. اما الحمدلله ثم الحمدلله چې د دوی هغه منفي نظر نتیجه ورنکړه، افغانستان اوس په دې اوسني شرایط کې مثبت خواته روان دي. یعنی مونږ هغه یو مرحله گذار چې د بحران ایجادول دوی خانه شوي وو، دا بحران که مدیریت شي موږ ته دا فرصت دی، ځکه چې افغانستان 40 ولایاتو کې جنگ و مشکلات روزانه 200-300 کسان وژل کېده. د دې غونډې موخه دا ځل څه وه؟ ګورئ چې موږ اوس زه غواړم عمل ته راسو. ایران غوښتل چې دا کار وکړي، هندوستان غوښتل چې دا کار وکړي، نور نړۍ هماسې ملکونو قطر و نور غوښتل دا کار وکړي. اما امریکایان د دې نه هېرېږي چې اوس نړۍ ته ملامت دي او که دوی وغواړي مستقیم بیرته افغانستان کې مداخله وکړي، دلته نړۍ ته ملامت کیږي چې ته څه کوې چې 20 کاله مخکې راغلی یرغل هم وکړه او اطمینان هم ورکړه، 20 کاله بعد د شپې ووته افغانستان هم پرېښوده، اوس بیا نه پرېږدي افغانستان وضعیت جوړ سي، پیسې کنګل کړی دي، مشکلات پیدا کړی دي. هدف د دې دی چې امریکا باید د خلکو د سترګو نه ونوځي او پاتې سي همدلته چې نړۍ ورته وګوري چې امریکا څه کوي. او اوس هم متاسفانه نړۍ هغه ملکونه خپل استقلالیت سوال لاندې راوړی دي چې څه امریکا څه کوي، امریکا څه وایي. باید نړۍ خپله تصمیم ونیسي. مثلا د طالبانو امارات یا تحریک چې دا اوس حرکت شروع کړی دی، دوی اطمینان غواړي چې دوی څه کوي لکه په هندوستان، په ایران، په روسیه او د نورو ملکونو کې د برنامه جوړ سو. خو راسئ طالبان ته ووایي چې تاسو څه غواړئ، د دې په ځای چې تاسو ګرد د افغانستان شاوخوا ته ګرځئ، راسئ افغانستان کې امارات سره کښېنئ، خپل شرایط امارات دا فرصت مناسب کړي چې دلته دوی وغواړي چې تاسو د موږ نه څه غواړئ. خپل شرایط وړاندې کړي، دا شرایط خو داسې دي
ته شرایط ماته ووایه چې دلته هیڅ امکانات نه دا شرایط د ما شرایط ومنه زه د تا شرایط په کوم شرایط ومنم یعنې تاسو وایئ چې لومړی باید نړیوال د اسلامي امارت شرایط ومني چې دواړه یو بل ته هلته قطر کې توافق سو چې امارت اسلامي جنگ بس کوي امریکایان وځي حکومت همه شمول جوړیږي دا یو مقاط یا انتقالي یا حکومت در حالت گذار یا چی شي جوړیږي چې مثلا اوس جوړ شوی دی اوس نړۍ غواړي چې د افغانستان د ادرس یا د افغانستان د جغرافیې نه چاته ضرر ونه رسیږي لکه چې پخوا هغه بهانه و هغه هم نه و د افغانستان دپاره امریکایان خیال کړی و چې ناتو دی مونږ یو وغواړو افغانستان داسې خورو لکه ډوډۍ مګر الحمدلله د دوی ارمان هم په ګور سو اوس دغه خبر مهم دا دی چې دوی حد اقل د دې په ځای چې ځي اسلام آباد کې دا جلسه کوي د دې په ځای چې ځي ډیلي کې جلسه کوي د دې په ځای چې تهران کې جلسه کوي مسکو په ځای راسې کابل ته جلسه وکړه دلته اوس حاکم نظام 3 شرطونه دي 2 شرطونه پوره کړی دي چې جغرافیه هم سره دي او نظام هم مرکز هم سره دي یو نړۍ پیژندل دي چې هغه پوره کړی نه دي هغه د دې شرایط سره مثلا توافق پیدا څنګه مثلا تاسو ګرځئ یې خواته او دې خواته او د طالبان نه شرایط غواړئ طالبان په شرایط په سیاست په سیستم په اوسنۍ نړۍ باندې دی شک لري د نړیوالو غوښتنو ترازو سعادت صاحب ستاسو په اند په اوس کې چې اسلام آباد کې د غونډه وسوله اصلي موخه او هدف څه و اصلي موخه هدف دا دی چې ورو دوی هم پوه سوي دي چې چاره نه لري باید تعامل وکړي امارات سره باید تعامل وکړي د افغانستان خلکو سره اوس د نړیوال بې توجهي رښتیا چې افغانستان کې د بحران چې خلق شوی دی د دوی د لاس نه په دې باندې فاجعه جوړیږي ځکه یعنې تاسو وایئ چې په اسلام آباد کې چې دا کومه غونډه وه د کې به شاید د دې په اړه تصمیم نیول دا شوی شین شي چراغ دی چې اسلام آباد کې دغه نیول شوې غونډه کې شاید ویل شوي چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژندل شي همدارنګه دا شین چراغ دی که چین دا رسمیت وپېژني امریکا عکس العمل کوي که امریکا وپېژني نړیوال عکس العمل کوي که روس وپېژني په رسمیت نور نړۍ عکس العمل کوي دلته طرف جهتبندي دي دوی دا مثلث چې جوړ کړی دی نړۍ سره مثلا په ټکر کې دي یا نړۍ ته دستور ورکوي یا د نړۍ نه هر شی دوی غواړي هغه کوي هر شی د دوی په زړه کې دي ځکه چې قدرت لري دوی اوس مثلا نږدې شوي دي چې که امارات اسلامي خو بدیل نه لري نو دلته حاکمیت دی افغانستان 4 ولایتو 340 ولسوالۍ د دوی په لاس کې دي نړۍ سره غواړي تعامل وکړي د تعامل لاره خو ته راته پرېږده وښیه چې دا کوم تعامل ته مثلا د ما مامور معاش نه لري چې زه ادارات فعال کوم د ما معلم معاش نه لري چې زه مکاتب فعال کوم د ما شفخانه دوا نه لري چې شفخانه فعال کوم د ما وزارتونه بودجه نه لري چې پروژه فعال کوم نو زه څنګه عامه شمول چی شي عامه شمول جوړ کوم خو ته خو اول ما پرېږده ما سره راسه رهنمایي وکړه د کرزی صاحب حکومت او د ډاکټر صاحب اشرف غني په حکومت کې په میلیاردو په سیمینارو تیر سو چې دا سیمینار حکومتداري او ښهوالي او مشروعیت او نظام او قانون او اصول دا خبرې کول نو اوس هم دوی باید د ولس او د دولت په منځ کې دا مسله چې پیدا کړی دی چې ولس ته انګیزه ورکوي چې طالبان تاسو سره همکاري نه کوي نو دا همکاري خو د تاسو د لاسه بند شوی دی نو هیله دا دی چې د دې نه الهام واخلي همدا د طریقه چې هدف ایجاد د افغانستان د سولې دپاره و د عملي ګامونه وچت کړي مننه سعادت صاحب بیرته راګرځو صبري صاحب تاسو هم ستړي مسئ خپرونې ته په خیر راغلی صبري صاحب ستاسو په اند په دغه غونډه کې کوم موضوعات تر بحث لاندې ونیول شول احمدشاه صاحب اول تاسو ته سلام عرض کوم ستاسو میلمه ته او د شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو ته او بل راځم ستاسو پوښتنې ته مخکې له دې نه چې ستاسو پوښتنې ته جواب ورکړم او د ترویکا د جلسې د تنظیمولو د اهمیت په اړه کې که تاسو ماته اجازه راکړئ او لنډه معلومات تاسو ته درکړم هغه دا چې د اشرف غني د تښتې څخه وروسته د لویو قدرتونو په منځ کې د افغانستان په موضوع باندې د دوی هماهنګي تقریبا له لاسه تللی و نو دا ترویکا د دې لپاره جوړ شول تر څو دغه لوی قدرتونه بیرته د افغانستان د قضیې په اړه کې خپل هماهنګي یو ځل بیا بیرته شروع کړي د یو اهمیت په دې کې درې مهم موضوعات نهفته و یا په دې کې پټو اوله موضوع دا و چې طالبانو ته یو فرصت مهیا شو چې دوی قدرتونو سره خپل هغه مشکلات چې دوی د
دنیا د خواستونو ته 100% دا جواب نشي ورکوي دوی ورسره شریک کړي. چې یو مثال به زه تاسو ته ووایم چې د طالبانو هغه سیاسي پلاو چې په قطر کې سیاست کوله هغوی تقریبا د قدرت څخه اوس ګوښه شوی ده، هغوی ته صرف هغه تشریفاتي نقش ورکول شوی. نو اوس طالبان لوی قدرتونو ته خپل اندېښنه د دوی د سیاسي پلاوي وکوله چې که چېرته تاسو د موږ څخه دا غوښتنه ولرئ چې 100% ستاسو ټول شرایط موږ تکمیل کړو، نو موږ به په انزوا ته لاړ شو او هغه افراطي یا توندروه طالبان به دا قدرت په خپل لاس کې ونیسي چې دا تاسو ته به یو مشکل جوړ کړي. دویمه ټکه د تریویکا غونډه دا و چې لوی قدرتونه په مقابل کې طالبانو ته غوښتل چې وضاحت ورکړي چې موږ تقریبا مشترک موقف لرو. او دریمه ټکه دا وله چې امریکا هم غوښتل چې د طالبانو سره خپل هغه مشکلات چې دوی په داخل کې لري تشریح کړي چې موږ د یو افراطي ګوند سره یا د توندرو ګروپ سره تعامل تر هغه وخته پورې نشي کوی تر څو موږ ته یو استقلال پیدا نشي. یعنی په دې معنا باندې که چېرته تاسو فراگیر حکومت جوړ نه کړئ او خپل رویې ته لږ نرمش ورنه کوي، نو موږ به د داخل څخه د فشار لاندې راشو که چېرته تاسو په رسمیت وپېژنو. او اوس راځم ستاسو پوښتنې ته چې په دې کې کوم موضوعات تبصره شوله. په ترویکا غونډه کې طالبانو او لوی قدرتونه دا چانس لرله چې طالبانو ته د خپلو موقفونو او د خپلو هغه شرایطو چې دوی ته یې مخکې وضاحت ورکړی و نور هم وضاحت ورکړي او د یو بل اندېښنې درک کړي او د دې د اندېښنو لپاره دوی یو بل څخه وخت وغوښتله تر څو دوی د دې اندېښنو لپاره د لار حل پیدا کړي. دا یو موضوع. او بله موضوع د پاکستان هغه معضل چې د افغانستان سره دوی لري غوښتل چې پاکستان د لوی قدرتونو سره په هماهنګ د طالبانو سره دا موضوع مطرح کړي چې زه فکر کوم طالبان لا تر اوسه پورې په دې سطح نه ده چې د پاکستان هغه اندېښنه حل کړي. او دریمه نکته دا و چې د پاکستان د تداوم سیاست یعنی د بحرانزا د سیاست د ادامه ورکول ده چې پاکستان لا تر اوسه پورې حتی طالبان چې د دوی د حمایت څخه برخوردار وو د دوی په مقابل کې هم د بحران سیاست تعقیبوي. ښه، ستاسو په اند په افغانستان به یې اغېز څومره وي که چېرته دغه تاسو کوم ټکي یادونه وکړه که چېرته دا تر بحث لاندې نیول شوي وي او طالبان یې مني یا هم که نه مني، دلته به افغانستان باندې اغېز څه وي د دغو ټکو؟ تاسو وګورئ په لومړی ځل باندې اوس موقت ډول باندې دوی غوښتل چې یو تفاهم ته ورسېږي او هغه دا چې د انساني د فاجعې د لرې کولو لپاره طالبان که چېرته بین المللي سازمانونو ته د کومک د رسولو اجازه ورکړي چې دا یو موضوع. او په دې اړه باندې مولوي متقي اوس په کابل ته راځي او د طالبانو د مشرای پلاو او د حقاني سره خبرې کوي تر څو د دې لپاره یو میکانیزم پیدا کړي. او زه په دې باندې هم شک لرم چې حقاني ګروپ یا د طالبانو په منځ کې توندرو ګروپ د موضوع ته تن کېږدي. دا یو موضوع چې د افغانستان لپاره یا د افغانانو لپاره به یو واقع ښه نه وي. او بله موضوع دا چې د افغانستان موضوع اوس لږ کړکېچن شوې ده او د دې کړکېچن چې د دې پیچیده موضوع په دې باندې ده چې اوس طالبان هم ما چې لکه چې مخکې تاسو ته وویلې هغه سیاسي پلاوی تقریبا سلب صلاحیت شوی ده او توندرو پلاوی یا د حقاني ګروپ چې افراطي پلاوی زه ورته وایم دوی د پاکستان د اغېز لاندې ده. او پاکستان غواړي چې دغه د طالبانو هغه تعامل چې د دنیا سره دوی غواړي چې نوې شروع کړي دا سبوتاژ کړي او طالبان پوهیږي په دې باندې که چېرته د طالبانو تعامل یعنې تاسو وایئ چې دلته پاکستان بیا یو ډول دومخي سیاست غوره کړی ده، همداسې؟ ماشاء الله 100% تاسو وګورئ پاکستان هیڅکله نه غواړي چې افغانستان هغه یو نظام ولري چې د دنیا څخه تعامل په مستقیم ډول باندې وي. دا به د پاکستان په ګټه باندې وي چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي او د پاکستان له طریقه باندې د طالبانو ټول موضوع د دنیا موضوعات د پاکستان له طریقه مخکې لاړ شي تر څو پاکستان توندرو او افراطي ګروپونه په افغانستان کې هغوی په قدرت کې وساتي او د ننه څخه افغانان د دې توندرو او افراطي ګروپونو په مقابل کې دغه دوه برخې چې تاسو یادونه وکړله صبوري صاحب، تاسو ویلي چې یو توندرو دی او بل هم نرم دی. دغه د حقاني ډله تاسو ویل چې دا توندرو دی او دا بله ډله چې دا کومه ډله ده تاسو راته ووایئ او د دوو دواړو ترمنځ به څه راپېښېږي په راتلونکي کې او کوم یو به د پاکستان غوښتنې مني او کوم یو به یې نه مني؟
ماشا صاحب طالبان د نوې تحولاتو په اساس باندې اوس ګروپ بندي کیږي او دسته بندي کیږي. دوی په مختلفو ګروپونو باندې ځان ځای په ځای کوي. تاسو وګورئ دغه علایم چې کله مولا برادر یو میاشت رئیس مطبوعاتو ته نه ده ظاهر شوی خپله دا ښیي، او یا دا چې مولوي صاحب ستانکزی او مولوي نعیم یا نور هغه ګروپونه د دوی هغه اعضاوې چې په قطر کې دي حتی کابل ته نه راځي. دا په دې معنا باندې چې زه طالبان په دې ګروپونو باندې اوس ویشتم. یو هغه میانرو ګروپ ده چې دوی غواړي د دنیا سره په تعامل د افغانستان د موضوع باندې د ډیپلوماټیک له لحاظه حل کی. یو بل هغه ګروپ د مشري څوک کوي دغه ډلې ستاسو په اند باندې؟ د هغوی مشري مولوي صاحب برادر ده، مولوي نعیم ده، ستانکزی صاحب ده او نور اشخاص دي. بل د طالبانو په منځ کې توندروه ګروپ ده، هغه عقده‌يي ګروپ ده چې د هغوی سره د پخواني حکومت د مسؤلینو لخوا نه بد رفتار شوی ده او هغوی د انتقام د حس لپاره ځان د دې سیاسي ګروپ څخه تقریبا غواړي چې بیل کړي او خپل هغه موقف په چوکۍ کېنوي. او دریم ګروپ چې زه تاسو ته افراطي ګروپ وایم د طالبانو په منځ کې هغه ګروپونه دي چې دوی د خپلو د قدرت د ساتلو لپاره د خلکو د اذهانو یا د دوی د هغه قواو چې د دوی لپاره په 2 لسیزو کې جنګېدلې د هغوی د اذهانو د روښانه کولو جلوګیري غواړي وکړي. ځکه که د دوی اذهان روښانه شي او د نوې دنیا څخه دوی آگاه شي نو دوی به هیڅکله په ارزانه بیه باندې د دوی د قدرت د ساتلو لپاره د دوی لپاره جنګ ونه کړي. مننه صبري صاحب، بیرته راګرځو. قدرمن لیدونکی ولاړه دمه لرو، بیرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست قدرمن لیدونکو. سادات صاحب، صبري صاحب طالبان په 3 ډلو باندې ویشل، تاسو یې ورسره منئ؟ ګوره یو شی زه غواړم د خپل ولس نه ډیره رښتیا د مظلوم ولس او صبور ولس دی باید د دوی په سرنوشت کې نور لوبه نسی. 43 کاله مونږه قرباني سوي د وارسا او د ناتو او د نړیوالو اقتصادي جګړې نه چې مثلا دلته متاسفانه استراتیژیک د افغانستان موقعیت جلب توجه کړی دی چې نړیوال دلته راسي ځان مصروف کړي. اوس رښتیا چې جنگ پاریس کې نه کېږي، جنگ لندن کې نه کېږي، جنگ جرمني او تهران او د پیغام مشهد او د فلانو د ځایو کې نه کېږي. افغانستان وران ځای دی، بیچاره ملک دی او دا 43 کاله جنگ تیر کړی دی او 80 کاله د تمدن د کاروان وروسته پاتې ساتل شوی دی. نور مونږ غواړو چې د خپل سیاسون نه، د خپل مشرانو نه، د هغه کسانو چې غواړي چې د افغانستان زعامت د دوی په لاس کې. نور ګورئ نړیوال هر څوک د نړۍ ټوله یو کور دی، انسانیت یو انسانیت دی، خو جغرافیا ویشل شوی دی. هر چا چې د خپل جغرافیا د ساتلو، د ترقی او د رفاه او د آسایش د خپل ولس د رضایت په خاطر کوشش کوي. امریکایان د اخواته د دنیا نه اخواته راځي وای د مونږه منافع په خطر کې دی، افغانستان باندې یرغل کوي، جنگ کوي، بم استعمالوي. نو مونږ څه مکلفیت لرو؟ افغانستان کې 99% زیاتره خلکو مسلمان دي. دلته اسلامي نظام ضرورت سته، باید یي او څنګه مونږ جوړولی طالبان یا اسلامي امارت په 3 برخو لکه څرنګه چې زه همدا غواړم. خو طبیعي ده چې انسانان خلق الانسان من تفاوت، دا خبره خو بیخي په انسانانو کې په 2 ورونه کې شته، په 3 ورونه کې شته، په 5 ورونه کې شته. دا تفاوتونه شته، اما داسې تفاوتونه مونږ باید پیدا نکړو، اذان عامه ته ور نکړو چې اوس مثلا دلته یو نظام جوړ شوی دی. همدا اشتباه مونږ وکړو، خلقیان پرچمیان مجاهدین، همدا د کرزی او د ډاکټر صاحب اشرف غنی او د نور د ګروپونه چې د ننه په کور کې کورګاکۍ جوړ کړی او دا کور یې وران کړ. اوس د دوی نه مونږ هیله کوو چې ګورئ یو نظام جوړ کړئ، هغه نظام چې د قرآن الهام واخلي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستور واخلي او دلته د زعامت د ولس دپاره د خدمت دپاره جوګه سي. او دا ډله جوړول او دا خبرې کول او دا انګیزه پیدا کول موږ ته رفاه نه راوړي، موږ ته آسایش نه راوړي، موږ ته اعتماد نه راوړي. د دې درز نه نور خلکو استفاده کوي چې دا تندرو دی، دا میانرو دی، دا مثلا اصلاح طلب دی. مونږ په یو داسې نه یو چې خدای ناخواسته دلته کاتولیک او پروتستان دي، دلته فلان او بسمدان دي، دلته خو ټول یو مسلمانان دي. نظام غواړي د ترویکا غونډې ته سادات صاحب ولې اسلامي امارت ته پکې بلنه نه ورکول شوې؟ حال دا چې د افغانستان یا د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي هم په پاکستان کې او ورسره یو لوړپوړی پلاوی هم و.
باید د امارت اسلامي ته باید ثابت سي چې پاکستان نه غواړي خپل ګټې د امارت اسلامي یا د افغانستان یا د مسلمانانو په خاطر قرباني کړي، ځکه چې پاکستان هم مجبوریتونه لري او که دا وغواړي چې مستقیم امارت اسلامي په رسمیت وپېژني، هلته مجلس کې هغوی ته ځای ورکړي او دعوت یې وکړي او نړۍ سره دا لابي کوي، نو ټوله نړۍ دلته وایي چې مثلا دا پاکستان ټوله د توطیه او دسیسه تر اوسه پورې خو چا لکه د اسامه وژل، لکه د افغانستان د امریکایانو یرغل، لکه د 11 د سپتمبر، لکه د اسامه وژل، دا ټوله اوس همداسې مشکوک په شکل کې دي او د طالبانو حمایت دا خبر هم تر اوسه واضح شوی نه دی او نړیوال هم نه وایي دا خبرې. اوس پاکستان نه غواړي چې خپل ګټه د افغانستان په سر یا د امارت اسلامي په سر قرباني کړي، غواړي چې د یو همسایه په حیث یا د هغه منطقه په حساب کې چې دوی رابطه درلوده د خپل ګټې په خاطر لږ فرصتونه مساعد کړي چې دلته همدا فرصت چې دوی پاکستان مساعد کړه چې د غونډه په حاشیه کې دوی ته زمینه سازي وکړه چې خپل نظر نړیوال ته وړاندې کړي، نو د دې نه هم دا یو شین چراغ و، هم امارت اسلامي ته یو فرصت و، هم نړیوال ته دا یو فرصت و چې دوی همزمان د طالبانو وزیر خارجه لاړ اسلام آباد کې کنفرانس مطبوعاتي وکړ او نظامیان راغی دلته په پارلمان کې خپل نظریات نړۍ ته وکړه چې مونږ نه خلکو نه انتقام اخلو، نه نور چاپه اچو، نه چا سره غرض لرو، نه یو ځای صحیح نه و چې مثلا باید د یو بل تاران کې نیولی و، نور د دوی ټول هغه گفتار رفتار د اعتماد دپاره یو برنامه و چې هلته خلکو ته وښایل. دا نړیوال ته یو مثبت ځواب و. ګورئ هر شی یو پیام لري، هر شی یو هدف لري، نو دلته هغه پیام سیاسي پیام و، دلته امنیتي یا نظامی چې د قانوني د لحاظ نه چې خلکو ته اطمینان ورکړه چې هر چا په چا باندې چاپه واچوي به مورد حمله کوي، خلکو ځوروي د موږ له خوا نه هغه محکمه کیږي، نو دا یو ښه پیام و. هغه پیام چې د امیر خان متقي په اسلام آباد کې خلکو ته ورکړه چې که تاسو موږ سره تعامل ونه کړئ، دا فاجعه چې افغانستان کې جوړیږي دا د موږ د لاس نه دی، د تاسو د لاس نه دی، ځکه چې اوس مثلا افغانستان یو بحران اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي او د فاصلي بحران سره موږ مواجه یو، ځکه افغانستان خو پاکستان نه دی، هندوستان نه دی، دلته هوا یخ کیږي، خلکو ډیره مشکلاتو کړاون سره مخامخ کیږي. اوس زه غواړم به د دې فرصت نه استفاده وکړم چې په کلینیک کې موږ دوا نه لرو، په شفاخانه کې دوا نه لرو، اجتماعي مشکلات لرو، محروقاتي مواد چې زموږ دپاره اشد ضرورت ده هغه نشته، دا پول چې دوران کوي د بازار دپاره، د بازار د ساتلو چې خلکو معاشونه د 15 لکه کسانو معاش اخیستو، بازار نه مواد اخیسته، دا دوران اقتصادي خراب شوی دی. طالبان اعتماد نسی کولی چې تاجر ته پیسې ورکړي او دا مال راوړي. دلته یو رښتیا چې دا پیام همدا معنا درلوده چې که تاسو د همکاري رښتیا که دوی ګرچې نړیوال د طالبانو فرصتونه ضایع کوي، وخت ضایع کوي، دلته یو امتحاني مرحله یې جوړ کړی دي، باید د دې مرحله او د دې امتحان باید دوی ځان کامیاب وباسي او که خدای نخواسته دوی د بحران مدیریت نه کړي دننه او نړیوال د دې وضعیت نه په کتو سره استفاده ونه کړي، د دې بحران چې افغانستان کې خدای نخواسته د دې نه فاجعه جوړیږي. مننه. بیرته راګرځو. صبري صاحب، ستاسو په اند دغه ډول پیغامونه سادات صاحب وایي دا د نړیوال یو ډول ذهنیت جوړوي او د اسلامي امارت په تړاو باندې به ذهن کې یعنی مثبت فکرونه رامنځته کړي. دغه ډول پیغامونه چې تېره ورځ د اسلامي امارت نظامیانو ورکړي دي، دغه ډول پیغامونه څه مرسته کولی شي له دوی سره؟ مشهد صاحب زه به اول یو ټکي ته اشاره وکړم، طبقه بندي د طالبانو. دا طبقه بندي د دې لپاره ده چې تر څو موږ او تاسې تشخیص د مشکلات وکړو، پس لغنه کولی شي د مشکلات لپاره د حل لاره پیدا کړو. او دا طبقه بندي د نفاق لپاره نه بلکې په شریعت اسلام کې که تاسو نن وګورئ مختلف روشونه دي، حنفي ده، حنبلي ده، احمدي ده وغیره ده. نو زما په نظر باندې دا سوء تفاهم باید ایجاد نشي چې دا طبقه بندي د نفاق لپاره ده، نه بلکې د تشخیص د مشکلات ده. او بل لازم ستاسو د پوښتنې په اړه باندې چې د طالبانو پیامونه تقریبا یو رواني کمپاین ده د دې لپاره چې د افغانستان خلک چې د ډېر رواني فشار لاندې راغلی ده او ځینې کړۍ غواړي چې د طالبانو د بدنامولو لپاره ځینې کارونو ته اعمالو ته لاس واچوي چې دوی غواړي د دې له طریقه او د دې مبارزې له طریقه دغه کارونه شنډ کړي. او دا مثبت پیامونه دي، ولی دغه پیامونه اکتفا نه کوي د افغانستان د معضل د حلولو لپاره. د افغانستان د معضل حل
معضل تقریبا 40 کاله کېږي چې دوام کوي او د دې د حل لاره تنها دې وړوکو اقدامونو اکتفا نه کوي. موږ تقریبا 40 کاله کېږي د افغانستان ملت او سیاسیون یې د قربانۍ نقش لوبوو او دغه قربانۍ نقش زما په نظر باندې نور کافي ده. موږ او تاسو باید د دې نقش څخه نور ځان وباسو او همیشه دنیا باندې غږ ونه کړو چې تاسو هم موږ ته همکاري وکړئ، هم موږ ته پیسې راکړئ. صبري صاحب، ستاسو په دغه غونډه کې به په طالبانو اسلامي امارت باندې نوي شرطونه هم ایښودل شوي او یا هم بیا د هماغه پخوانیو شرطونو غوښتنه سوې؟ نه، په هیڅ صورت باندې نوي شرطونه نه دی ایښي شوی. پخواني شرطونه پې باندې تاکید شوی ده. ولې د انعطاف سره دوی د طالبانو مشکلات واورېدله چې طالبان په داخل کې د څه مشکلات سره مواجه ده چې دوی 100% دا شرطونه نشي پوره کولی او په عین زمان کې طالبان د دنیا مشکلات ومنله او بل مشکل اساسي چې طالبانو ته پیښ و هغه د شرق د روسیې او د چین او د امریکې د غرب د فراګیر د حکومت د تعریف و چې په دې کې یو ابهام موجود و، دې ته هم وضاحت ورکړل شو. اوس تقریبا طالبان 3 الی 6 میاشتو پورې وخت لري چې په دې باندې فکر وکړي چې تر کوم حده پورې دوی نور هم د دنیا شرطونو ته نږدې کیږي او غرب هم وخت لري چې په داخل کې د عامه اذهانو افکار دې ته آماده کړي. یعنی تاسو وایئ چې د افغانستان هغه کومې پیسې چې دي کنګل کړي دي هغو ازادېدو ته همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو ته اوس هم 3 نه تر 6 میاشتو پورې وخت شته؟ زما په نظر باندې 3 نه تر 6 میاشتو پورې 100% وخت شته. حتی کېږي چې دا موضوع مکمل لغوه شي، هیڅ په رسمیت ونه پیژندل شي او یا هم ممکن دا موضوع تمدید شي. ښه، که چېرته په رسمیت ونه پیژندل شي نو د افغانستان راتلونکی به څه وي؟ زه تاسو ته یو څه وایم، که طالبان په رسمیت کې وپېژندل شي نو څه درد ته به دوا وکړي؟ هیڅ درد ته دوا نشي کولی. د افغانستان مشکلات د رسمیت په پیژندلو باندې نه ده. د داود خان دولت رسمیت لرله، د خلقیانو پرچمیانو دولت رسمیت لرله، د اشرف غني دولت رسمیت لرله. هغوی د افغانستان معضل حل نشوای کړی. نو زه تاسو ته دا پیام په واضح ډول وایم چې د طالبانو د رسمیت پیژندل یا نه پیژندل د افغانستان درد ته دوا نشي کوی. د افغانستان درد دوا په متحد ډول باندې په داخلي موضوع او په منطقي موضوع باندې کارشناسانه په ډول باندې بررسي کول او د دې لپاره یو طرح آماده کول ده چې اوس طالبان دا کار تر اوسه پورې تاسو وایئ چې د نړیوال لخوا د اسلامي امارت په رسمیت پیژندل هیڅ درد ته دوا نشي کېدلی. هی فکر نه کوئ که چېرته دغه دوی په رسمیت باندې وپېژندل شي د افغانستان خپلې پیسې چې هغه کنګل دي هغه به ازادې شي او دغه اوسنی بحران چې اقتصادي بحران دی او ډېر غټ ناورین په هېواد کې رامنځته کړی دغه ته د باید ټکی کیږدي. تاسو وګورئ د افغانستان تقریبا پخوانۍ بودیجه تنها دولتي بودیجه 4.5 میلیارډ ډالر په کال کې و او موږ او تاسو هلته لرو 9 میلیارډ ډالر. 9 میلیارډ ډالر به په افغانستان ډېر موقته مشکلات حل کړي. دا به ولاړ شي له منځه او بیا به د افغانستان واقعي بحران سره مواجه شي. نو ځکه زه تاسو ته وایم دا پیسې به هیڅ کومک ونه کړي د افغانستان د درد لپاره. ښه، د دغو غونډو چې مثلا په مسکو کې هم وشولې، په ایران کې هم وشوله، په هند کې هم وشوله، دا په اسلام آباد کې هم وشوله، دغه ډول غونډې د اسلامي امارت سره څه مرسته کولی شي په اوس وخت کې؟ دا غونډې د دې غونډې تدبیرول خپله دې ته ښیي چې ډېر ملکونه او منطقي ملکونه د افغانستان په مقابل کې تفاوت د نظر ډېر زیات ده او د دې د نږدې کولو لپاره د دې غونډو تسرعات و او په امارت اسلامي باندې اثر د دې غونډو اکثرا خواهشات او طرح کول اجماع د منطقوي و، نه د اسلامي امارت سره تقریبا تعامل دومره زیات په دې کې بررسي نشوله او د دوی د خپلو هغه موقفونو نږدې کول و. اسلامي امارت تر څو پورې ما مخکې تاسو ته وویلې چې ساختار د سیاسي د افغانستان په داخل کې درست نکړلی، د نظام مشروعیت تعریف نکړي چې د کوم میکانیزم او د کوم له لارې له طریقه او د منطقي تشویش د تروریزم په مقابل کې حل نکړي. تر هغه پورې اسلامي امارت ته مشکله ده چې د دې غونډو څخه هغه مثبت نتیجه ځان ته واخلي. مننه صبوري صاحب، بیرته راګرځو. قدرمن لیدونکو یوه لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست قدرمن لیدونکو. سعادت صاحب، آیا فکر نه کوئ چې په دې غونډه کې د نظر اختلاف موجود و؟ ځکه چین، روسیه، امریکا
د یو بل سره داسې په نظرونو کې اختلاف لري، سیاست کې هم اختلاف لري، فکر نه کوي چې په دې کې د نظرونو اختلاف موجود و؟ که اختلاف نظر نه درلود نو امریکایان څه غوښتل چې افغانستان ته راسي؟ ولې د چینایان د قراردادونه یېرېدل؟ ولې روسان اوس تمرینات نظامی په خپل مرزو کې کوي او دا تیاری نیسي چې د وضعیت د خرابولو په خاطر؟ طبیعي ده چې دوی مشکلات لري، دوی یو بل سره په ټکر کې دي، دوی لوی منافع په نظر کې نیسي. دوی په همدې قرارداد چې مثلا 25 کاله یا 30 کاله مخکې د یونیکال او بریډاس پروژه امریکایان راوړې و افغانستان ته، هغه یې ناکام کړ. بیا د درې واړو کېناستل د یوې موضوع د حل لپاره دا به کوم نتیجه ولري؟ دوی خو په نړۍ کې داسې تقسیمات لري چې په کوم ځای کې څوک کوم منافع لري. اوس مثلا امریکایان په هانګ کانګ او تایوان باندې څومره فشار راوړی دی چې د چینایانو په مقابل کې هلته مشکلات خنډ کړي، او چینایان هر کله کورې شمالي باندې فشار اچوي چې هلته ته ازمایش وکړه، هغه یې مایه کوي. یعنې هره خوا غواړي چې مقابل لوري ته یو ډول خنډونه جوړ کړي. روسان مثلا په اوکراین کې همداسې مشکلات لري، امریکایان په اروپا کې فشار راوړی دی. افغانستان واقعا هماغه د آسیا زړه چې وایي او د استراتیژیک موقعیت لري، همداسې چې دریابونه ارزش لري په نړۍ کې چې کشتي ځي پکې، همداسې پلونه ارزش لري چې د دریاب د سر نه تېر شوی دی، لکه افغانستان چې یو پل دی، پل ارتباط د شرق و غرب او د شمال او د جنوب او د هندوستان او د خاور میانه، د چین د اسیای میانه او هسې د اروپا دپاره د خاور میانه د لارې نه د دې ارزښتونه ډېر دي، او د افغانستان موقعیت کې ټوله نړۍ علاقمند دي. بعضې ملکونه دي لکه افریقایان چې اوس لاسرسی نه لري، نور د چینایان د دوی مونږ همسایه دي، نو د افغانستان د لارې نه د ځمکې لاړ نه سي، د کوم د اسمان د لارې نه ځي، هغه خو تاوان کوي. نتیجه به ولري، کومه پایله به ولري؟ مونږ دلته ظرافت د مونږ دی. ګوره پاکستانیان څومره هوښیار خلک دي. د افغانستان د اول جنگ چې شوروي و 12 میلیارده ډالر هلته پیدا کړ، اټوم بم به جوړ کړ. بیا وروسته د امریکایان دا سلا مهمات چې افغانستان کې استعمال کړ هغه یې واخیست، 18 میلیارده ډالر بیا واخیست، 40 میلیارده ډالر د چینای نه واخیسته. روسان سره همداسې رابطه. د هغې سیاستمدار څه کار کوي چې مثلا یو ملک چې نه لکه افغانستان غوندې معدن لري او نفوس د افغانستان 3-4 برابر دی، 180 میلیونه نفوس لري، هغوی مشکلات نه لري، او موږ دغومره د سیاسون د متاسفانه د ضعف کاري ضعف نه موږ ضرر کړی دی. اوس همدا فرصت دی. بعض وخت د لکه جنگ دوم جهانی چې جوړ سو، ډېر نړۍ ته فرصتونه پیدا شو، ډېر خلکو ته تاوانونه پیدا شو. بیا خلکو چې د فرصت پیدا کړه، لکه اوس ترکیه په خپل ځای پیدا کړی دی. ترکیه 20 کاله مخکې زاري کول چې اتحادیه اروپا کې شامل سي، اما خپل اقتصاد جوړ کړ، سیاسونه متوجه سو چې کوم خلاګانې د خلاګانې ډکه. اوس اروپایان زاري کوي چې ته راسه اتحادیه اروپا کې، وای نه راځم. بیا تکراروم خپله پوښتنه، آیا دغه دوی چې په خپلو منځو کې اختلاف هم لري، سیاستونه هم سره یو بل سره په یو ډول اختلاف کې دي سره، آیا کومه نتیجه به ولري د افغانستان په تړاو د اسلامي اوس همدا مجلسونه چې جوړ شوي دي، د دوی هدف او استراتیژي همدا دی چې تاسو وضاحت ورکړئ څه غواړئ د موږ نه، مونږ د هغوی نه وضاحت غواړو چې څه غواړئ د مونږ نه. نو دلته فرصت د امارت اسلامي دپاره دا دی چې یو غونډه کابل کې جوړ کړي، همدا کسان چې علاقمندي لري د افغانستان په هکله دوی ته وضاحت ورکړي، واضح خبرې وکړي. افغانستان یو اسلامي ملک دی، دا ملک اشغال سوی و، اشغال د ازادي بیرغ مونږ اوچت کړی، مونږ غواړو چې مستقل پاتې سو. دا کارونه تعهد چې نړۍ سره هغه قانوني تعهدات، ټوله نړۍ متحد دي، داسې هیڅ ملک نه دی. سره څه ستاسو په اند مهم دا دی چې دا درې لوی قدرت دا مثلث که ورته وایي چې مثلث شیطاني ورته وایي، هر مثلث چې وایي چې دا مثلث چې ټکر ورسره یې د ښه ورځ سړی نه ویني، ځکه چې دوی قدرت اقتصادي دی، تحریم کولی سي، فشار راوړی سي، داخلي اختلافات پیدا کولی سي، انګیزه پیدا کولی سي. نو درې قدرتو سره باید په ټکر کې ونیسي او دوی ته اطمینان ورکړي. دا بهترینه فرصت دا دی چې اول تحریک اسلامی یا امارت اسلامی کابل کې غونډه جوړ کړي، همدا کسان چې علاقمند دي ملل متحد نه دعوت وکړي، دوی وضاحت ورکړي چې موږ غواړو څنګه حکومت جوړ کړو. دوام خواهش هم دا دی چې دوی مراجعه وکړي کنفرانس کشورهای اسلامي ته چې تاسو څنګه حکومتونه جوړ کړئ، جوړوئ، د موږ نه څه غواړئ چې د اسلامي اصول نه موږ خو دلته نسو کولی چې دوی د همشمول په نامه، د حقوق زن په نامه، د حقوق ماشوم په نامه
د حقوق حیات د موږ نه اخلي او نړیوال مسلمانان اسلامي ملکونه چوپ ورته پاتې دي او دوغومره اواز نه جګوي چې دلته حقوق انساني تلف کیږي. ته حقوق مدني څه کوي راسئ نړیوال یو وره سر په ګیربان کې کته کې فکر وکړي چې دلته د انساني بحران جوړیږي. نو دلته د طالبانو دپاره دا فرصت دی، نړیوالو دپاره همدا فرصت دی چې افغانستان نور خلکو ته د ضرر ځای نه دی. د تروریزم و پروریزم دا اصطلاحات چې په موږ باندې جوړ کړی وو دا باید د موږ د اصطلاحات نه ووځي خلاص شي. نو موږ تعامل وکړو، هم نړۍ ته سره تعامل وکړو، هم نړۍ ته وضاحت ورکړو چې موږ څه غواړو، څه کولی سو. خیر ده، اختلاف شته، اختلاف ذهني شته، اختلاف اجتماعي شته، اختلاف فرهنګي شته، اختلافات بعض ځایونه اختلاف ولرو او د اختلاف علت هم باید د هغه چې وکړو. صبري صاحب ستاسو په اند دغه غونډه د هیواد لپاره څومره مثبته؟ مشال صاحب زه به تاسو ته باید عرض وکړم چې دغې غونډې د هغه وخت د افغانستان لپاره مثبته نتیجه ورکوي چې تر څو خپل افغانان یو اجماع سیاسي ته ورسیږي او دنیا ته وښیي چې موږ د دې ظرفیت لرو چې د افغانستان د بحران سره منطقي برخورد وکړو او ستاسو په همکارۍ باندې چې دغه کار اوس طالبان نشي کوي. زه به تاسو ته ډېر په واضح ډول ووایم چې څه اجماعي فکري د افغانستان بحران 40 کلنه ریښه لري چې په دې کې موږ د پاکستان سره سرحدي مشکلات، جدي مشکلات لرو او دغه سرحدي مشکلات موږ ته نور مشکلات پیدا کړي چې د ایران سره د اوبو مشکلات ده یا نور موضوعات دي. نو ترڅو پورې چې اعتماد اول پر داخل کې د ملت سازي او یو اجماعي فکري منځته رانشي او د دوی موقف ګیري یعنی د حسن همجواري د سیاست په تعقیب سره د یو لسیسو لپاره او بل د منطقې د همکارۍ او غوښتنه په عملی ډول باندې ترڅو د پاکستان د رفتار څخه په سرحداتو کې نظارت وکړي ترڅو پورې چې دغه سلویو موضوعاتو باندې په استراتیژیک ډول باندې فکر ونشي او افغانان دا ثابت کړي دنیا ته چې موږ د 40 کالو څخه وروسته نهایتا دیتا په نتیجه رسیدلی چې یو سلسله قرباني د منطقي مملکتونو لپاره ورکړو تر هغې پورې دغه غونډې موقتي نتیجه به ولري او هغه د خپلو هغو ملکونو لپاره چې دوی د تروریزم څخه ډار لري دوی صرف غواړي چې دغه موضوعات د موقت ډول د دې موضوعاتو څخه دفاع وکړي چې دوی د دوی امنیت ملي ته مشکلات مواجه نشي. اسلامي امارت باید څه وکړي صبري صاحب ترڅو په دغه ډول غونډو کې ځان ته ځای پیدا کړي او ګډون وکړي او خپله مستقیمې خبرې وکړي؟ اسلامی امارات ترڅو پورې چې مشروعیت خپل د نظام مشروعیت میکانیزم تعریف نکړي او د ملت څخه یې وانخلي یو په داخل کې بل دا چې ساختار د سیاسي بیرته راژوند نکړي او د دوی خو وایي چې دوی مشروعیت اخیستی ده ځکه دوی ټول هیواد څنګه نیولی شو په دومره کم پوځ باندې تر څو چې شاته څوک نه وي ولاړ او عام ولس نه ولاړ. تاسو وګورئ مشروعیت په کوم اساس باندې که چېرته د شریعت له لحاظه ووایو پیغمبر د خدای بیعت له ټولو مسلمانانو څخه یې اخیستله چې په هغه وخت کې تعداد د مسلمانان کم او بیعت په مستقیم ډول باندې اخیستل کېدله. د شریعت له لحاظه که موږ تاسو ووایو چې 15 میلیونه کسان اوس بیعت په مستقیم ډول باندې د یو کس سره نشي کوی بنان دوی مشروعیت نه لري او راځو که د دنیا د قوانین معمول قوانینو په اساس باندې تاسو ته زه وایم طالبان که چېرته نن یو انتخابات تدویر کړي دوی به خپله پوه شي چې د دوی د څومره کسانو څخه رایه اخلي. نو زما په نظر باندې که چېرته مشروعیت په دې اساس باندې چې یو گروه راشي او یو مملکت یو خاوره واخلي او بیا د دنیا څخه د رسمیت د پیژندلو کار وکړي دا کار که چېرته په دنیا کې معمول شي نو زه فکر کوم د خپله د دنیا نظم به د ډېر لوی خطر سره مواجه شي. یعنې تاسو وایئ چې دوی مشروعیت نه لري لا تر اوسه د عام ولس په زړونو کې؟ تاسو وګورئ دا زه نه وایم دا خپله طالبان وجدانا پوهېږي چې دوی خپله مشروعیت نه لري او په دې باندې نه لري چې ما مخکې درته وویلې اشغال د یو سرزمین ځکه تاسو یو مثال درکم که اوس راشي د سمت شمال له خوا یو گروه راشي او 3 ولایتونه واخلي او د دنیا څخه د رسمیت د پیژندنې تقاضا وکړي نو آیا دا کار قانوني جنبه لري؟ نه لري. او بل دنیا د انارشیزم سره مخامخ کیږي دوی د باید هغه ستاندردونه د دنیا او د منطقې چې کوم ده پوره کړي او هغه دا ده چې مشروعیت د نظام اجماع د سیاسي په داخل کې په دې باندې د غلبه صادر کړي او خپل سیاست د منطقې سیاست د واضح کړي د دنیا سره د تعامل سیاست د واضح کړي او د سازمان ملل د ځینو اصلي قواعدو سره د دوی خپل موقف اعلان کړي پس له هغه نه د دوی د دې تقاضا وکړي چې موږ د رسمیت وپېژني او ما مخکې هم درته ویلي بیا یې تکراروم چې د طالبانو د رسمیت پېژندل د افغانستان د بحران د 40 کلن بحران د دوا نه ده او دوا نشي کوی.
طالبان وایي چې دوی که په رسمیت باندې وپېژندل شي نو په هیواد کې به حالت ژر تر ژره تر کنټرول لاندې راسي همداسې ده نه فکر نکوم طالبان اوس هم د هیواد ټول کنټرول لري ولې دا کنټرول موقتي او آرایشي کنټرول ده په ظاهره باندې دا انسانان چې نن په افغانستان کې ژوند کوي دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي او 40 کاله کېږي چې دوی د قرباني نقش باسي کوي نو دوی دغه حالت شپږ میاشتې یا اووه میاشتې لپاره ممکن تحمل وکړي او د شپږ یا اووه میاشتو نه وروسته دوی مجبور ده چې حتی خپل مرګ ومني او قیام وکړي نو ځکه زه فکر کوم چې دا کنټرول موقتي کنټرول ده مننه صبوري صاحب سعادت صاحب له تاسو څخه هم مننه قدرمن لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه تر بیا مو الله مل ښې چارې له لیدلو مو مننه